عزیزانو ابتدا د انسانیت چې څه وخت کې کېدا او الله پاک دا اراده وکړه چې زه انسان جوړو، نو د آدم علیه السلام د لاش خنبیر چې دی دا د څلورو څیزونو نه جوړ دی: خاوره، اوبه، هوا او اور. په دې څه دلیل دی چې د خاورې نه جوړ دی؟ لاش د انسان قرآن په دلیل دی چې منها خلقناکم فیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة منها خلقناکم. دې ځمکې نه مې پیدا کړي وفیها نعیدکم او دې ځمکې د من بیا لېږم چې سر دې اسمان ته رسي بل ځای ته تللی شي د مرګ نه رستو؟ کوم ځای ته ځي؟ ومنها نخرجکم او دغه ځمکې نه بم بیا راوباسم، جوړ کړي تیار کړي او ځان ته بم پېښ کوم خوا به تخته؟ زه به مړی وکمه او به تختم، په باړه کې به کېنم، جمرود کې به کېنم، قبایلو کې به کېنم، حکومت به مې نشي نیولای. هلته به کوم خوا تخته؟ ته به دا ووایې چې یقول الانسان این المفر، چېرته د تختې ځای شته چې زه وتښتم؟ چېرته وتښتم؟ آواز به وشي چې کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. تښتېدی چېرته شي؟ لار دې کوم خوا ده؟ هېڅ لار نشته چې ته به پې وتښته. کلا لا وزر. نن د تختې لار نشته. د تختې لار که ده هغه کوم طرف ته ده؟ الى ربک یومئذ المستقر. صرف د الله طرف ته د تختې لار ده، بل خوا نشته. زما عزیزان، اوس دغه وخت کې به زیات خراب حشر د چای چې دا ټولې لارې در باندې بند شوې او دغه یو لار ده چې ته به ورته ولاړې. په دغه وخت کې به خراب حشر د چای، خراب انجام به د چای، بیړه به د چا غر کوي او تباه به سوکي. تباه او غرق او هلاک به په دغه ورځ باندې صرف هغه سړی چا چې د دنیا ژوند په دې کې تیر کړی چې زه د خدای په ټوله خدایي کې د دې زنه خراب خطرناک ټکی بل نشته. دې زه ټکي ته تاسو وګورئ، که خیال وکئ بعضې وخت کې مونږ خبرو کې دا وایو چې کېنه چا سره خبرې کوي، داسې وایي که نه وایي؟ په دې کلو کې تاسو خو د کلو یې ملک صاحب ناست دي، خان صاحب ناست دي، یو سړی خبره چېرته غلط کړي کېنه د چا مخکې خبرې کې لګیا، داسې وایي که نه وایي؟ دا چې وی چې د چا مخکې خبرې کوي د ده د پلار او د نیکه کور وران شو، د ده بیړه تباه شوه. لکه چې په یو ټکي الله پاک د شیطان بیړه تباه کړې ده. شیطان څه پیدایشي شیطان نه و، شیطان معلم الملکوتو، ملائکو له به پټال باندې سبق خوده چې ور رسېدی به نه شو نو پټال باندې به داسې تلو راتلو سبق به ملائکو ته خوده. دی معلم الملکوتو، دومره لوی مقام. 6 لکه کاله د خدای عبادت کړو، 6 لکه کاله.
یو ځای داسې نه و چې د تندي نه نه وویستی، یو ځای چې د آدم علیه السلام څه وخت کې لاش تیار شو نو دی په ملائکو کې ولاړ نو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ الله وی ما ویل ملائکو ته چې اسجدوا لآدم د آدم ته سجده وکړي فسجدوا ټول ملائک ورته په سجده پریوت. اوس زمونږ د عمل د هر جنجال او د هر فتنې شکار چا پوښتنه وکړه چې د الله نه سوا بل چاته سجده خو جایز نه ده نو آدم علیه السلام ته ولې ملائکو سجده وکړه؟ اوس مولاګي غوندې به هغه به دا سوال نو د الله نه سوا بل چاته سجده روا ځکه نه ده چې هلته د الله حکم نشته. دلته خو د الله حکم، دلته نه سجده کول کفر و. په دې خبره پوهېږئ؟ غیر الله ته د الله حکم نشته او آدم ته د الله اذ قلنا للملائکة اسجدوا پرېږدئ ورته په سجده چاته لآدم نو فسجدوا شیطان ولاړ پاتې هغه ونه کړه. تپوس ته وشو چې تا ولې سجده ونه کړه؟ اذ قلنا څه وخت چې ما تا ته وویلې تا ولې سجده ونه کړه؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك ما چې تا ته امر وکړو چې سجده وکړه ولې دې ونه کړه؟ نو شیطان په جواب کې ورته څه وایي چې قال انا زه او ته ته سجده کوئ خلقتني من نار وخلقته من طين زه دې د اور نه پیدا کړم چې پاک شی دی او دې د خټې نه پیدا کړی نو زه خټې ته سجده وکړم خدای ته الله ورته وی تا دا زما په مخ کې انا ولي دا زه دې ولي ولي فاخرج منها فإنك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين او زما د رحمتونو او جنتونو نه تر قیامت پورې ملانتی او تباہ کړي. په یو ټکی چې انا نو ګوره ډېر خیال کوه ډېر خیال واوره اوس دا روجې نیسئ نو د روجو ټیپر په خلکو مه خرڅوه. ته پوه شو چې کور کې یا په ښځه نیغ نیغ کېږي چې روجه مې ده یا په زوی نیغ نیغ کېږي یا په بل چا بهر خلکو باندې نیغ نیغ کېږي چې شیخ سنت صاحب روجه نیولې ده په آرام کښېنئ. دا ستاسو منځونه دا ستاسو روجې دا ستاسو تراویح دا هر څه به په قیامت کې په دې مخ در وویشتې شي په دې مخ رکشه وړه جی ما منځونه کړي دي دا زما خبره نه ده زما د کور خبره نه ده دا د پیغمبر خبره ده. منځونه مې تا منځونه دې دپاره کول چې خلک راته ښه سړی ووایي. ٹھیک شو تا منځونه څه دپاره کول چې خلک راته ښه سړی بجلیګر ملا به پیش تا څه کړي دي ملا صاحب جی ما به تقریرونه کول جلسې به مې کولې دا چل به مې کول غوړې زیړې خبرې به مې کولې
زما د هر سبم زما په دا مخ راوویشتی شي چې تا دې دپاره نه کول تقریرونه او وعظونه چې خدای پې راضي شي، تا دې دپاره کول چې خلک راته لوی ملا ووایي، خلق راته ښه مقرر ووایي، ښه واعظ راته ووایي، او بدل دنیا کې خلاص شوی دی، آخرت کې ته نشته. زما په خبره پوهېږئ؟ آخرت کې ته نشته. دا هر څه به په دې مخ درویشتی معامله عزیزانو هغه د ظاهري عمل نه ده، معامله د زړه ده. چا دا مونځ ستا په زړه کې په کومه اراده کړی دی، دا روژه تا په زړه کې په کومه اراده نیولې ده. که هغه د زړه اراده ستا د روژې متعلق واقعي د خدای رضا وي، نو خبرې اجر یې څه دی؟ اجر یې څه دی؟ د روژهدار سړي د خوله کې ماسپښین نه پس غرمې نه پس وږمه غوندې پیدا شي، سوړ بوی غوندې په دې خوله کې پیدا شي، کېږي که نه کېږي؟ اوس د دې بوی څومره خراب شی دی، خولې نه چې بوی راځي دا څومره خراب شی، لیکن خدای څه وایي؟ ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. د روژهدار سړي د روژې اغاز وږمه چې ده، الله وایي ما ته د مشکو نه زیاته خوښه ده. کومه روژه چې هغه خدای دپاره وي او واقعي د الله د یرې وي، نو د هغې هغه وږمه د خولې الله وایي ما ته د مشکو نه زیاته خوښه ده. یا الله داسې به څوک وایي؟ وبکې زما عزیزان چې معامله هغه دړه ده چې ستا اړه د دې روژې متعلق څه دي، د دې مونځ متعلق څه دي، بل د دې نیک عمل متعلق ستا په اړه کې څه دي. نو سزا او جزا دا ټوله به الله پاک دړه په ارادو باندې تقسیموي، او دړه ارادې هغه راز د الله نه سوا بل چاته پته نه وي، په هغې صرف خدای قادر. نو یو دې ټکي نه ځان خلاص ساتئ چې زه دا ډېر خطرناک ټکی په پاکستان کې درته ښکاره مثالونه وښیم. په دې خو پوه شوئ چې زه ټکی ډېر خطرناک دی. ټیک بوټو صاحب خدای دې اوس ورته معافي وکړي، هغه یو ټکی کړی و چې مای میجارٹی زما اکثریت ہے اور یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. ویلی هغه کرسی اوس هم شته، هغه میجارټي اوس هم شته، او د ده انجام څه شو؟ د ده څه انجام شو؟ د پنسۍ په دارو ختو که نه؟ کرسی هم وه مضبوطه چې دی پې غاویر و، او هغه میجارټي هم وه، اوس هم شته هغه کټه سري. چا وله ځان مړ نه کو، د ده انجام څه شو؟ نو عزیزانو غرور به نه په دولت کې، نه به په مټو کې، نه به په اقتدار کې. د غرور ذات صرف یو د خدای ذات دی، بنده به څه یو د هغه غرور به څه.
تاسو انجام وکړ. هغه ټکي اوس نواز شریف کړی چې مای منډیټ د ده انجام به هم درته ښیم که ژوندي وي په دې منبر ناست دی. دا هم د غرور ټکی دی. هغه منډیټ موجود دی په کوم چې دی غاویر دی. ملک ته د تباہی په لار روان دی که نه دی روان؟ جی ملک ته د تباہی په لار روان دی. هغه منډیټ موجود دی. اوس یو کار کوي د دې ټولې صوبې او پاکستان لیول ځمکې دي دا قیمت لګوي. مثلا په 400 کې ځمکه 50,000 روپے مرله سرکاري ریټ دی. نو ته چې مرله خرڅې نو تا نه به دومره ټیکس وصولیږي. خدای دیو کې که تا په 10 روپے مرله خرڅه کړي ټیکس به د 50,000 روپو ورکړي. په دې لا موږ دا ګوګشتو قوم پوه نه دی. هر عادت تا د هلاکت او د تباہی جوړي. دا موټر وې چې کومه جوړه ده پېښور نه پنډای پورې او پنډای نه لاهور پورې د دې موټر وې تصور د پاکستان د لپاره مفید نه و. تصور کربونه روپے په لګې دي. او हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. माला खुद खावर तेलो दीवाना मिलावीगी और दे पीर से कोर वही चिरागान करबुना 10 की मुना استاد علالو د پاره جوړي. نو خبره مې دا ده چې منډیټ ټکه دا د غرور ټکه دی. دغه منډیټ به وي او والله عالم بالصواب چې د انجام بسي. نو زما عزیزانو دا غرور ذات صرف یو د خدای ذات دی. بل څوک شته په دې کائنات کې چې د خدای په مخ کې وایي چې زه شیطان ته یو پیر ویلی اوس خو یو د پیرانو میرانو پسې ډېر ګرځئ ما خدای او قرآن ته وګورئ. پیر درته اصلي وښیم نیخ اوس په لوی غم دا قوم اخته دی. څه زمونږ د لاسه دا راتلونکي جمعه خو په روژه کې راځي که نه په دې به قضا عمري کی. نو ملیانو صاحب یو هڼ هڼ جوړ کړی هڼ هڼ دی او دون دون دی او هڼ هڼ دی او دون دون دی قضا عمري ده اسلام دی او پلانې دی. مولا به داسې ځان باندې هیبت راولي ته به وایې چې جوړ زه کافر شوم ته چل را باندې داسې هیبت به په ځان راولي چې دا ما جوړې کافر شم که څه بله هارون په خدای قسم. پیغمبر ویلې صحابه ته ما تاسو ته یو ټکی کړی چې خبره ټوله د زړه ده که د بل ځای ده د زړه ده. صحابه ته ویلې چې یو داسې سړی درته وښیم چې نه مونځ کړی نه روژه نیولي نه حج کړی نه زکات ورکړی ټول عمر د خدای او د رسول دشمن پاتې شوی او جنت ته لاړ شي. صحابه وایي چې یا رسول الله دا سړی به څنګه دا دا څنګه سړی ویل ښه په یو جنگ کې ولاړ دي جنگ شروع دی یو کافر د کافرو د صف نه رامنډه کړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس کې لاس ورکړو بیعت وکړو او لا اله الا الله محمد رسول الله ویل او توره واغسته او د دې د طرفه په جنگ شو کافرو طرف 15 منټو کې مړ شو. چې مړ شو جنگ چې ختم شو پیغمبر په لاش باندې ولاړ صحابه ته وی ادا سره دی په 15 منټو کې جنت ته لاړو کنه
د ټول عمر کفریات ورته معاف شو او په 15 منټه کې د پلار پیغمبر په لاس باندې لاس ورکول او د دې مخه کېدل 15 منټه منظم ټول عمر معاملې چا ده د زړه ده نو یو خود دې مليانو په دې شور باندې ګوره تیرو زېما دې ودا سي شور جوړ کی چاله ګوره دا شور ډېر جوړي قضا عمرې ده سره که قضا عمرې کا بده پلانی بابا کړي پلانی بابا کړي پلانی بابا کړي دا اسلام مونږ ته د باباګانو نه راغلی ها اسلام بنیاد کوم مولا چې وایي چې قضا عمرې دغه د مولا صاحب زما دړه زور نشته دا فرض منځونه مرانه نشي کېدی او ته کوه ابو وایي چې نه ورته نه کنه نشم کولی سم لا ورته ته پوه شوې که بیا دې نه پرېږدي که نه او ته پرې لږ تکړه وې د دغه ګړګړونه یې ونیسه او دومره زور وله ورکړه چې دا سترګې بقې راوځي ته پوه شوې اصلي دین رسول الله صلی الله علیه وسلم تکمیل کړی دی د دین په 23 کاله کې ټیک شو بیا دا درته یاد دي چې د خلفاء الراشدینو خلافت څو کاله ابو بکر نواله تر حضرت علی پورې څو کاله ماما نو تاسو څه ضروري دی چې ګیری لري رسول الله هذا خو دې نه راځي دومره د زور ډیر دی چې پاسته کې بدل راځي ګیره سره او دا ورته پته په دې عمر کې نشته چې د ابوبکر نه تر حضرت علی پورې د خلفاء الراشدین حکومت څو کال چشته څومره ډیر کال ما به پوهوي وایم زم نه اوس 10 کال یا 15 کال یا 40 کال خو د خلفاء الراشدینو په دور حکومت کې د ابوبکر نواله تر حضرت علی پورې په دې زمانہ کې چې کوم تکمیل د دین شوی دی هغه کمپلیټ دین دی بس 23 کاله زمانہ د پیغمبر او ورپسې 40 کاله زمانہ د خلفاء الراشدینو دې کې چې کوم دین مکمل شوی دی دا دین دې کې بس ته وګورئ چې دې زمانہ کې قضا عمرې شوې ده د امام ابو حنیفه په زمانہ کې شوې ده د حضرت عمر د امام شافعي په زمانہ کې شوې ده د امام مالک په زمانہ کې شوې ده د امام حنبل په زمانہ کې شوې ده د امام بخاری د امام مسلم امام ترمذی امام ابو داود د دوی په زمانہ کې شوې ده کدی زمانو کې شوی بسر وچ او کوي چې پلاني پیر صاحب کړي ونه پلاني پیر صاحب نه خدای دی نه رسول دی ما خبره پوي او چل درته ما وخو چې کچاوي چې را پاس بسم لا ورته وای مولا صاحب دړه زور مې نو دې وجنه زما عزیزانو اری خبره ته لغوندي سوچ پکار لغوندي فکر پکار ما یو حدیث وی چې د روزدار سړي د خولې وګمه چې ده هغه خدای ته د مشکو انبرو نه زیاته عزیز ده اوس دې حدیث کې راز څه دی دې کې راز دا دی چې دا وګمه پیدا شوې د الله پاک د وجه ده چونکې ما د پاره سحر نه خوراک سکاک په ځان بند کړی دی نو ماسپخین مازدیګر کې زما وګما چونکې پیدا کړی ده نو دته د مشکو نه زیاته زکات په دې خبره پوه شو دې وجه نه عزیزانو دوه خبرې وکړي یو اړې خبرې ته لغوندې سوچ کوئ خدای درته عقل فکر سمجھ درکړی دویمه خبره دا ده چې چېرې داسې ونه وایي چې زه دا زه ټکې د دې انجام ډېر خراب
پیر اراده دا وکړه چې نن مې شوق دی چې د شیطان نم یو مسله اورم. شیطان ته وایي چې یو مسله راته وکړه. نو هغه ورته ویل چې پیر صاحب زما مسلې خدا سي دي چې خلک ګمراه شي، نو زه به تا ته څه مسله وکړم؟ نو پیر ورته وایي چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الله چې څوک ګمراه کی اته په لار کولی نشي، او الله چې څوک په لار کی اته ګمراه کولی نشي. اسې مې شوق پیدا شو چې نن د ارامینم یو مسلې واوره. هغه ورته پیر صاحب په خدای مې قسمی چې ستا دا شوق پیدا شو نو زه به تاله نن ټیک مسله کوم، خپل طبیعت به نه کوم. وی چې وایه وی پیر صاحب ته خو پیرې خلک د لاسونه صفوي په خپو درته پریوځي، ډېر لوی قدر او عزت دې کوي. اسې نه چې د دې خلکو په لاسونو صفولو او په خپو پرېوتو چېرته دا غرور در کې رانه شي چې ځان ته ووایي چې زه ځکه چې میجارټي سره خو سړي کې غرور راځي که نه راځي. دا غرور در کې رانه شي چې ځان ته ووایي چې زه، او پیر صاحب که کله دې وویلې ځان ته چې زه، نو داسې به شي لکه چې زه. شیطان ورته وایي چې که چېرې دې ووایي چې زه، نو داسې به شي لکه چې زه. ما خدای له ډېرې خوارۍ کړې وې، خو یو ټکی مې زه ووې عمر له تباه شوم. نو پیر صاحب که دې زه ووې نو ته به هم زما په شان شي. نو عزیزانو چې ګوره چېرې دا ونه وایئ چې زه، غرق به شئ، تباه به شئ. هره ګناه به په قیامت کې معاف شي. هره زنا، شراب، غلا، ډاکا وغیره 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 خدای به ولا څه وجې جوړي کړي او معاف. یو ملا ماته وایي چې تا په تقریر کې چېرته مې ویلي خدای خبر ده، ډاکه به څنګه معاف شي؟ داسې دغه غوندې هم شو. ما وی خبره واوره، په برو بزن کېږه ما. خدای چې د چا نه راضي شي نو خدای پردی حق نشي معاف کولی. نو داسې چل به وکړي چې چا حق تاوالی دی که نه خبره وغواړي چې راشه دا جنت کې دا فلانی ځای دی، دا تاله در کوم، خو دې سړي ته معافي وکړه. ما په خبره پوهېږي؟ دې سړي ته معافي دی چې جنت کې ځای ته وګورو نو جنت ځای به څنګه وي؟ د ملغلرې یو کمره به یو 15 میله بیا پلنوالی، دا ځای در کوم، خو دې سړي ته معافي. وایي به یا الله ما معاف کړی دی خو ماله دا ځای راکړه. په دې چل به ورته معافي. زما په خبره پوهېږي؟ الله چې کوي غور ته کولی که نه چې یو ټکی دی چې هغه به خدای بلکل نه معاف کوي چې ځان ته وایي چې زه. نو الله دې مساتي د زه نه، دا ډېر خطرناک دی. چېرې په هېڅ شي غرور ونه کړي. که په دین کې مسلې دې الوزي نو هم چې ځان ته زه ونه وایې، او که په دنیا کې دې جازونه الوزي نو هم چې ځان ته ونه وایې چې زه، او که دا ټوله دنیا در پسې هم چې ځان ته ونه وایې چې ګوره زه. مولانا اشرف غنی تھانوی رحمت اللہ علیہ په دلی کې تقریر کولو او 3 قسم ہے وکړه چې والله بالله ثم الله مجھے خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے. یو ځله الله وی. او بیا یو واقع لیکلی یو بزرګ و حسن بصری او د دې بزرګانو واقعیت مولانا تانوی ډېر لیکلي دي. نو بزرګ و د شپې ناسته ده، نو الله الله کوي، ناګانه په دې نیمه شپه کې په دغه کې راغلی ده په جذبه کې چې یا الله زما اړه چودو په الله الله ویلو باندې تا یو ورځ مونږ وی چې زما باندې زه دایما یو ورځ پته مو وایې کړ خدای ته وایي. اوس خدای د هغې د جذباتو څومره خیال ساتي اندازه کوئ. आवाज ورته وشو چې څه وایې؟ وی یا الله زما اړه شین شو په الله الله ویلو باندې،
او تا یو ورځ منوي چې زما بندې زدایم نو आवाज ورته بیا وشو چې گفت الله تو لبیک ما گفت الله تو لبیک ماس وی نیاز و شور و دردت پیک ماس او بی بی داستا اللہ وی جدی دا زما لبیک دے دا تا چی اللہ وی دا زما لبیک کہ زما توفیق نوے زما توفیق نوے نستا جبی با پنی مشپکی اللہ ویلے طول دنیا او دب رکھا دا او تا اللہ اللہ وی پخپل ذات میری قسمی حاضرم در توایا چوے تاسو خیال راکا یو زلا اللہ ویل دا د دوارو جانو د نعمتونو نه بهتر بجای د دې چې مونږه نور خبرې کوو یا غړې وړې وایو نو بس جبه په دې عادت کې چې الله 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 ما تاسو ته تیر جمعه ویلي چې د موسی عليه السلام ګډ بچو وای دونه چې خدای څنګه یادول پکار دی یا الله ته بچرته چې چاپی دې کم یا الله ته بچرته چې موسی ته تنبیه وشو چې دا ورته مو وایي چې کافر شوی دا ورته وایي چې خدای داسې ذات ته او داسې یادول غواړي نو زما عزیزانو په ایمان درته وایم چې دا ملک د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی دی وخت کې لیڈرشپ پخبر گستر گوڑاندلی سچ وئی ټول دروغ وئی کده اسلام نو مالی دروغ وئی کده کچکول بماتون دروغ وئی ملک سوارو ټټو پیو بیٹارو پلانټرو ټټر اوس وئی دوه کال راکې نو دوه کال کې ملک کی دا ټول دروغ وئی ملک بالکل د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی اوس کوي بس کوي بدا چې سیلاب په وطن راشي نو د کلی خیر غواړه چې په کلی راشي د کور خیر غواړه او چې په کور راشي نو د ځان خیر غواړه چې د هر سړي سیلاب د بيدینه په کور او په کور ورننه وتی هر سړي سره خپل غمی کنه چې ځان می بچ کړي نن د بيدینه سیلاب د هر سړي په کور نه نوته دي په کور که خزر راټینګې لور دی منډي وي که لور راټینګې زوی دی منډي وي که زوی راټینګې خور دی منډي وي که خور راټینګې رور دی منډي وي څه د خدای په عظیم قهر د عمل گرفتار علاج د دې وخت مشکل دی او د خدای په لوی کرم وکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا که د خدای فضل وشو خو ډېره ښه ده که په عقل وي نو پاکستان سیټ کېدل زما د عقل نه بار وي ځکه چې دې خلکو کې اخلاص نشته دې خلکو کې د ملک او د قوم درد نشته ملکونه د هغه خلکو سیټو چې کوم خلکو کې د ملک درد او د قوم درد پکې و اس یو ٹکے دوی کئی مونگا پہ دو کشف چھے اگر کسی نے تعاون کیا تو پاکستان کو اسلامی مملکت بنا دیں گے جیسے وہی کرتے اسلامی مملکت خو 50 کاله وشو چې تاسو پاکستان ته وایي وہی ورته کنه وایي که خزی پکی گڑیگی میں اسلامی ملک دے که الکان پکی گڑیگی میں اسلامی ملک دے که بلو پرنٹونا پکی چلیگی میں اسلامی ملک دے که خزو کرکٹ میچ پکی شروشی میں اسلامی ملک دے دا خو 50 کالو شي چې تاسو اسلام ورته وایي دروغ ولی دروغ وی اسلامی مملکت په هغه ورځ پاکستانی چې په کومه ورځ د انګریز جوړ کړی قانون لندن ته رخصت شي او په پاکستان فیصله د قرآن کی
الګ پاکستان اسلامي مملکت دی. اوس پاکستان اسلامي مملکت سو پورې د پاکستان فیصلې په قرآن نه شروع شوي تر هغې پورې پاکستان ته اسلامي مملکت نه وي. قانون پکې د لاډ میکاله دی او وی ورته اسلامي مملکت